دې معلوماتي ویډیو ته درته زه شیر احمد مبارز ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې تر پایه راسره پاته ویډیو درسره لایک او موږ درسره وڅارئ. په دې ویډیو کې درته د امازون ځنګل او د هغه د تر ټولو خطرناک حیواناتو اړوند درته جالب معلومات لرم. امازون ځنګل د نړۍ تر ټولو ستر او لوی باراني ځنګل ګڼل کیږي. دا ځنګل 5.5 میلیونه کیلومتره مربع مساحت لري. مطلب دا چې دا ځنګل د افغانستان 8 چنده لوی دی. امازون چې اصلا یو یوناني اصطلاح ده چې په لرغونې زمانه کې د جنګیالیو ښځو لپاره استعمالېده. دا کلمه به د هغو ښځو لپاره استعمالېدل چې په یوازې ځان به بغیر له سړیو جګړې ته تللې او د خپلو سیمو او قبیلو ساتنه به یې کول. امازون ځنګل د سویلي امریکا په شمال ختیځه برخه کې موقعیت لري. دا ځنګل د سویلي امریکا د 9 هیوادونو سره پوله لري چې تر ټولو زیاته یعنې 80% برخه یې په برازیل هیواد کې موقعیت لري. د امازون ځنګل د ځمکې سږی هم بلل کیږي. د نړۍ د ټول اکسیجن 60% یوازې د برازیل ځنګل تولیدوي. مطلب کوم اکسیجن چې موږ تنفس کوو د دې 60% یوازې د برازیل د ځنګل په وسیله منځته راځي. د امازون ځنګل یو له خورا بډایه او متنوع ایکوسیستمونو څخه دی چې د 40,000 ډوله څخه زیاتو نباتاتو، 3,000 ډوله ماهیانو، 1,400 ډوله الوتونکو او 2.5 میلیونه مختلفو حشراتو کوربه دی. په دې ځنګل کې داسې حشرات هم ژوند کوي چې په یو ځل چیچلو سره به ستاسو ژوند ته د پای ټکی پرېږدي. د ټولې نړۍ 40% څاروي، مرغان او حشرات د امازون په ځنګل کې ژوند کوي. د امازون ځنګل نه تنها دا چې د حیواناتو بلکې د انسانانو کوربه هم دی. په دې ځنګل کې 400 ځنګلي قبایل ژوند کوي چې د دوی مکمل تعداد تر 45 لکه پورې اټکل شوی دی. دا خلک اوس هم په هماغه ځنګلي سټایل کې ژوند کوي. د خپل خوراک ضرورتونه د ښکار له لارې پوره کوي او له بهر نړۍ سره هیڅ نوع تماس نه لري. د امازون ځنګل په 390 بیلیونه ونو پوښل شوی دی چې د ونو دا تعداد له 14,000 مختلفو نوعو ونو څخه منځته راغلی دی. که د امازون ځنګل ونې د نړۍ پر ټولو انسانانو وویشل سي نو هر نفر ته به تر 50 ونو پورې ورسیږي. د امازون ځنګل ځینې سیمې دومره ګڼې دي چې لمر ورته نشي رسیدلی. که چیرې تاسې هم د اوس د امازون ځنګل کې اوسئ او هلته شدید باران شروع سي نو د دې ځنګل د ونو د ګڼوالي له امله تر نږدې 10 دقیقو پورې تاسو ته د باران څاڅکي نشي رسیدلی. د امازون ځنګل دومره ستر او خطرناک دی چې تر اوسه پورې د نړۍ بیولوژیستان او انسانان یوازې په دې توانېدلي دي چې د دې ځنګل 8% سیمو ته رسیدګي وکړي. مطلب دا چې د دې ځنګل پر 2.9% نوره سیمه باندې تر اوسه د انسانانو پل نه دی ایښودل شوی او د انسانانو له رسیدګۍ څخه لرې پاتې شوی. تر اوسه پورې د امازون ځنګل یوازې 40% حیوانان پیژندل شوي دي او باقي 80% نور حیوانات یې ناپیژنده او بې نومه پاتې دي. د امازون په ځنګل کې تر 10,000 ډوله پورې میوې شتون لري. په دې ځنګل کې داسې میوې هم شتون لري چې تر اوسه پورې د انسانانو لاس ته نه دي رسیدلي. د امازون په ځنګل کې په اوسط ډول له کاله 220 ورځې باران وي نو ځکه ورته رین فورست یا باراني ځنګل هم وایي. د امازون ځنګل د نړۍ یو زړه راښکونکی او جالب ځنګل دی چې اکثریت انسانان ورته د ورتللو هیله لري. خو هیره مو نه وي چې هلته داسې حیوانات ژوند کوي چې ستاسې ژوند له مختلفو ګواښونو سره مخ کولی سي. د امازون ځنګل ته د هر تلونکي کس ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ وي. په دې ځنګل کې تر نن ورځې پورې شاوخوا 8,000 کسانو د مختلفو عواملو پر اساس باندې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د امازون ځنګل بله تر ټولو ستره برخه د امازون سیند دی چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري او د اوبو له اړخه د نړۍ تر ټولو لوی سیند ګڼل کیږي. دا سیند د اوبو له اړخه خورا بډایه او ستر سیند دی. د امازون سیند د نږدې 10,000 ډوله پیژندل شوو او ناپیژندل شوو ماهیانو کوربه دی. په دې سیند کې د ماهیانو ترڅنګ نور ډول حیوانات هم ژوند کوي. د دې ځنګل مشهور حیوانات عبارت دي د جګوار پړانګ، اناکونډا مار، پیراهانا ماهی، توکان مرغۍ او سلپښې څخه دی. امازون ځنګل د نړۍ له هغو سیمو څخه دی چې پکښې تر ټولو زیات ډولونه حیوانات ژوند کوي. دلته درته د امازون ځنګل تر ټولو مشهور ځانګړي او خطرناک حیوانات در پیژنم. جاګوار پړانګ
جاګوار پړانګ د امازون ځنګل تر ټولو قوي او خطرناک حیوان دی. جاګوار یو غوښه خوړونکی پړانګ دی چې 1.8 متره اوږدوالی او تر 90 کیلوګرامه پورې وزن لري. جاګوار د امازون تر ټولو قوي ښکاري حیوان دی چې په ښکار باندې د شا له خوا حمله کوي او اکثرا خپل ښکار تر غاړه نیسي. دا پړانګ دومره قوي دی چې که یو ځل یو حیوان تر غاړه ونیسي بیا یې د خلاصون چانس نسته. جاګوار دومره قوي دی چې ان کولی سي د امازون ځنګل تر ټولو قوي او ستر مار اناکونډا هم ښکار کړي. جاګوار د امازون ځنګل باچا ګڼل کیږي. اناکونډا مار د امازون ځنګل دوهم تر ټولو خطرناک حیوان د امازون ځنګل اناکونډا مار دی. اناکونډا د امازون ځنګل تر ټولو لوی او قدرتمند مار ګڼل کیږي چې تر 9 متره پورې اوږدوالی او تر 2500 کیلوګرامه پورې وزن لري. اناکونډا خپل ښکار د خپل وجود په ذریعه تاووي، وژني او بیا یې په مکمل ډول تیروي. اناکونډا مار زهرجن مار نه دی بلکې په وچه او اوبو کې ښکار ترسره کوي. د انسان لپاره اناکونډا تر ټولو خطرناکه دی. کولی سي انسان ژوندی تیر کړي. اناکونډا د امازون ځنګل د تر ټولو قوي مار لقب له ځان سره لري.